اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانوي چې د مقدس اوقات تعظیم بکوي، کم چې اوچت وختونه غي تعظیم بکوي، لکه د سلور میاشتې عزتمنې چې کمی دي اشهر الحرم، د میاشتې چاته معلومي دغه سلور؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب. دا سلور میاشتې چې الله په دې کې قتل او قتال جنگونه در سم نه کړي، عزتمنې میاشتې نه دی مبارک به خبرې کی. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تپوس کوي دویستانه په بار د میاشتو عزتمنو کې د جنگ کولو نه پاغي کې. تپوس د دې مبارک دی چې عزتمنو میاشتو کې جنگ کول څنګه دي. دې خبرې ته خیال کوي پکې ګورئ چې دا سوالونه کیږي، جواب الله ورکړي رسول سم ته خي، دلیل چې رسول سره علم الغیب نشتی، ذکر الله دا جوابونه خي. قل تورتوایا قتال فيه کبیر، جنگ کول خو بدی کې لوی ګناه ده. دا آیت ولې نازل شو؟ رسول الله سلام یو جماعت لګلو، سکسانی لګلو په غو باندې عبد الله ابن جحش رضی الله عنه هغه په امیر کړو. مکې ته نږدې هغه د کافرانو ته مخامخ شو. مکې ته نږدې د طائف ته طرف نه سکسان راتلو، دیو ته مخامخ شو، نو دوه کسان تی وجل او سوخان تی ونیو. او دا اولنې غنیمت ته په اسلام کې، اولنې مال غنیمت په اسلام کې چرولې شوی دی هغه داو. او دغه ورځ وا د رجب د میاشتې اولنې ورځ وا، یعنی په سلور میاشتو کې د رجب کې د اولنې ورځ وا. بس د مشرکانو اعتراضونه شروع شو چې تاسو مونږ ته وایي چې تاسو لحاظ کوئ د سلور میاشتو، او الله دا وایي الله پیغمبر دا وایي، تاسو په خپل نه مانی. تاسو کس ته وګوره زمونږ دوه کسانی د رجب په میاشت کې وجیل دي، دغه مالونه غستې دي. په دې خبره باندې مسلمانانو هم دي خپون ته کې شو. رب العالمین د دې مسلمانانو دفاع کوي. ان الله يدافع عن الذين امنوا، الله دفاع کوي د نیکانو خلکو. الله ورته سوي چې دا خبره خو صحیح ده چې دا کار د ګناه دی او دا غوینه یو خطا هغه شوی ده، خو تاسو سره دا نیغه کوي، تاسو خپل حالات ته ولې نه ګورئ؟ نزدکه الله سوي قل قتال فيه كبير، تورته وای پیغمبر چې جنگ کول په دې کې لوی ګناه ده، خو دې ته خو وکړي کنه. وصد عن سبيل الله، مگر خلق من کول د الله د لارې، وكفر به او کفر کول په الله باندې، والمسجد الحرام او من کول د مسجد الحرام نه، واخراج اهله منه او استل د حقدارو د دینه، او استل د حقدارو د دې داغینا اکبر عند الله، ډیر لوی ګناه ده په نزد الله. سید جلاغونه خطا شوی ده، نو سره پیتی کول کوي یو خبره مرټینګه کړی ده. خپل حالات د خو ګوري، خلق د الله د لارې نه منع کوي، کفرم کړی الله نه مني، مسجد حرام نه خلق منع کوي، مسجد حرام نه حقدار خلق وباسي، لکه خپل ګریوان کې مو ګوري کنه. دا نن سبب د دې بيدینو خلکو عادت ده. لکه اوس که چېرته یو مولا یو عالم ښه سړی دی، نیک سړی دی، خو یو ورځ تیسي چلو شو، غلطي ته وشو، ګناه ته وشوه، بس دا بېدینه به ونښلي. ته وګوره یاره او ته وګوره یاره، دی دا مسلې بیانوي، دی وایي زه عالم یم، او دی وایي زه دین بیانوم، او دی وایي زه تقوادار یم، دی خلکو ته نصیحتونه کوي. لکه سید انسان دی، خطا ته شي، ته خو د خپل ځان ته وګوره ستا څه حال دی. اخو زه ښه سړی دی، خو نن ورځ خطا شو انسان. د الله دې خوږو خبرو نه زار شمه، څومره ښکلی ردي وکړو په هغو باندې چې سیده چې د دې مسلمانانو نه غلطي وشوه، داسې نه وه په کار. او د الله دې انصاف ته ګوره چې ګوره په هغوی باندې هم رد وکړو، په هغه مسلمانانو باندې هم رد وکړو چې کار د دوی سره کار غلط دی، نه وه په کار چې دوی ابتدا د جنګ کړی وی. کچرته جنگ ابتدا کافرانو کې په دې میاشتو کې، نو جوابي کاروایی په دې میاشتو کې کول څه دي؟ هغه جایز دي. جوابي کاروایی خو ابتدا باندې کې. والفتنه اکبر من القتل، او شرک کول ډیر لوی ګناه ده د وجلونه. تاسو خپل شرک ته وګورئ، الله وایي دا شرک
غټه ګناه ده کنه دا غټه ګناه ده چې د رجب په میاشت کې 2 کسان وجلی بیا الله وی دې ته وګوره د دوی دې جرم ته وګوره ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه به دوی چې جنگونه وکړي ستاسو سره دې خبرې ته ګوره غوږ کولو کوي رب العالمین وی دا کافران به ګوره همیشه تاسو سره جنگونه کوي همیشه به تاسو سره جنگونه کوي تاسو به تنګي تاسو نه پریږدي چرته پاره د کم وخت پورې به دا جنگونه رواني او کله به دوی غلي کی الله سوي حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا تر دې چې واپس کی تاسو د خپل دین نه کله دوی وسبر شو اله بل جنگونه ودري چې کله دوی په تاسو باندې د اسلام خراب کی کله دوی په تاسو باندې د دینداری پرې خو ده نو بیا به د کافرانو تاسو نه قلار شي ومن يرتد منكم عن دينه او څوک چې واوړي دوستا سونه د خپل دین فيموت وهو كافر بیا مړ شو په دې حال کې چې کافری الله دې دې حالت موږ ساتي فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره نو دغه کسان برباد دي عملونه دا په دنیا او آخرت کې اولئک اصحاب النار او دغه کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی به باغی کې همیشه ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي دي والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا في سبيل الله او جهاد کړي دي په لار د الله کې اولئک يرجون رحمت الله دغه کسان امید لري د رحمت د الله والله غفور رحیم او الله بخون کې رحم کوون کې دي اوس د دین بعد الله سبحانه وتعالى حکم بیانې د جواری او د شراب سبحان الله مته استپاوله کی وی چې الله به هغه مسلې بیانې چې هغه د معاشري سره تعلق ساتي نو په کومه معاشره کې چې شراب خلق کی او جواریانی کوي هغه معاشره امن والی هغه معاشره برابرې نه نو د دې معاشري د اصلاح د لپاره د ملک د اصلاح لپاره الله دا خبره به ختموي يسألونك عن الخمر والميسر تپوس کوي دوی ستانه په بار د شراب او جواری کې تپوس کوي چې دې څه حکم دی قل تورتوایا فيهما اثم كبير بدی دوانو کی خلوی گنادا ومنافع للناس او لگی فائدی دی دخل کد پارا و اثمهما اکبر من نفعهما او گنادا دی دوانو لوی دا فائدو دا دی دوانو نا اللہ دیجی دا مسئلہ بیان اکڑا چې په یو شي کې فائدې او په یو شي کې ضرري او ضرري د فائدې نه زیاتې نه غشيبه پرې دي لکه شراب او جواری دا شراب د اسلام په اوله کې سو حلالو خو الله سبحانه وتعالى एकदम نه دي حرام کړي حکمت به کې داري چې دا خلکو سره د شي وي نه چې एकदम الله وی چې پرې دي نه دا بغوي ته ګرانه شي او په دې کې زمونږ د پرم فائدہ ده دا بس کسان چې چاته نصیحت کوي نو एकदम بس غواړي چې رضا ابوبکر صدیق جوړ شي بالکل ولا موقع نه ور کوي نو لګ لګ به سره گزاره کوي او نصیحت به وته کوي نو دا الله مهرباني ده چې एकदम را سخت احکام لاګو نه کړو اولی دا خبره وکړه لکه دلته چې داري چې نقصان به کمشتي فائدې به کمشتي دا ولنی مرحله ده دیمه مرحله به الله دا وي چې منزل زین شراب به نس کوي موږ به د نشي په حال کې نه کوي د دویمه مرحله شو ها بس خلک تی منشو عادت شو سره ځکه چې 15 منځونه دي
پنځه منځونه دي، یعنی بالکل به ټیم نه ملوي د شراب د اسکو. بیا الله سبحانه تعالی په سوره مائده کې بالکل حرام کړ چې شراب بالکل نسکي. دغه سره اسی مدد شي پرې خو دیو، بیا د مدینه په لارو کوڅو کې هغه ټول شراب چې دغه خلکو توي کړو وې به ولا. دا خبره دلته یاد ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي کل مسکر حرام، هر نشور کوونکی شی حرام دی، هر نشور کوونکی شی. پدې کې نسوار، سیګریټ، چرس، اپیم، هیروین چې سدي هغه پدې کې دنه داخل شو. دا بعضه سینزوري غونډه کې کوي وینه نسوار چې دینو دا دغه نه ور کوي نشه چې نه ور کوي پریده چې نه ور کوي نو بیا خو کلی خبره دی وکړه پریده نه چې راته نشي قلارې دی خو دې کې څه چل لګنه چې سیګریټو کې نشه نشته نه بیا ولې نه پریده. نو نسوار او سیګریټ حرام دي، بزوی مکروه دي. مکروه ټکه به چاره وسته. دا باز مولیان صاحبانی په خپل کوي زموږ په ملکونو کې چونډه و غټ غونډه کې غلګه ولې نو به چې ته پوښتنه کوي چې نسوار څه حکم دی نغلې ونه ته دوی جره حرام دي وې دا مکروه دي جی وې دا په سړی دي چې نشه نه راولي چې سړی بالکل ګډوډ کینو موږ صحیح ده کنده نشو درجات دي کنه دم په سړی کې نشه راولي خو نشه لګه کمزوري ده. نو نسوار سیګریټ چرس اپیم او هیروین او دارس استعمالول حرام دي، د دې خرڅول حرام دي، د دې غستل حرام دي، په دې باب کې چې سره مرسته کول حرام دي، د دې لپاره چې له زی ور کول دکان ور کول په کرای باندې دا حرام دي. نسوار ولی حرام دي؟ مختصر جواب اولنې وجه چې نشه ور کوي، دویمه وجه چې دا په پلیتو شي نو کې دی او الله دا پیغمبر ماده لپاره درلګلې دی یحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث چې پاک شینه حلال کې او پلیت شینه حرام کې. نسوار پاک دي که پلیت دي؟ نسواریان منی چې رسخه شه دی، نسواریان منی وې د رسخه شه دی. یو نسواریم ګره دا نه وي چې نسوار پاک شه نسخه شه دی، د ګوتو نسخه بینځي، د جیب نسخه بینځي، د خولې نسخه بینځي، د ګاډي نسخه بینځي، د تولې نسخه بینځي، د بالغ نسخه بینځي. پاک پکې دي څه کور اسخه کړي، میدان اسخه کړي، کمرې اسخه کړي، کیلو کې ګور نه کور کې دغه نشو د کټ نه ور دغه کې نه هر شی ګند کړي. د دې دلته نسوار ناروا دي. دریمه وجه دا چې نسوار ناروا دي ځکه چې دې کې نقصان د جسم ته او الله ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه هغه شی ته لاس ما چې وي چې تاسو تبعی پکې هدایت موږ سره پرون تیر شو. سلورمه وجه چې نسوار ناروا دي په دې کې اسراف ته او الله دې اسراف نه منع کړی ده. اوس پکې شپږو ولا پونی راوتی ده او بلوز یو کسرت لګوي چې یو پونی پکې په سوار لسریاله ده، سړی په سوار لسریاله ځای نه سوار دی. دا د اسراف نه کوي، ذاتي نه کوي. ها که غریب له چتریال ورکی نو طبيعت یې سم خراب او په دې ګن باندې چې سوار لسریاله ورکی نو سم ته خوشاله او به روجره روانه تاسو به حالت ویني دي خلکو خبر اوس رسوک نشي کولای روجه سر ته خطر دی. ما ته ریږي نسوار کو چې اوس روجه سر ته خيږي، روجه سر ته روجه څنګه سر ته خيږي خو نشبګی ده کنه مونږ ته وی نشبګی نشتی چې نشبګی نه به روجه سر ته نه خطه خو دا روجه چې سر ته خطر دی نو بده کسی چلې نشده. زموږ په ملکونو کې مازیګر ټیم کې چروزي په روجه کې
یره د شمار یو څو کسان به روغ ولاړي نو ټول یو بل سره جنګونه کوي. ځکه چې غالبا خلک نسواریان دي، نسواري د سهار نه لګولي نه په دې ټیم کې بیا په جګړو شي. ماښام بانک چې وي کجوره اوبه لانې څکلي چې نسوار ولګي نو بیا به غلی ناسي چې دا نشه په اثر وکړي او نشه پکې نشته. زه حیران یم دې ته چې دا څنګه خبره شو. زه یو پیر د کلیوالو دیرې ته ورغلم، یو کس سره مې کار په روژه کې د ماښام منځ نه بعد. نو ما ته څه پته و چې دوی نسوار لګولي او په جاز کې ناست دي. زه ورته نه شوم، یو کس ناست و په دې مجلس کې منډو کې ورته ووایه ما لکه پلانې چی شو نو هغه د خوله پړسولې ما ته عجیبه داسې تندې راولیدلې چاړه شوی دی. د مخکې ورځو کې خو ما دې لیدلی خو خبرې کولې چې لکه دې کمره کې بیا هلته ورغلم نو کوم کس چې مې په کار و هغه راته میلاو شو. هغه ته مې وویل لکه بهر دا سړی ناست دی داسې چله شوی دی وله وایي دې ټیم کې لکه موږ پابندي لګولې څوک به خبرې نه کوي. چې معمولي خبرې دې وکړي نو هغه نشه بیا سر ته نه خیږي. پاو سات لس منټه به بالکل مدم پروت نو نشه سر ته وخیږي. خو بیا موږ سره چې بس شروع کوي نشه پکې نشته وایي نه نوي په نسوارو کې نشه کمزګي ده او په سیګریټ کې نشه کمزګي راغی. دا خو مکروه دي نه کولی غوره دي. بعض مولیان صاحبان په پاکستان او په افغانستان کې د خاص کر دغه توغندي چې دي د تراویح چې پړاوي هغه 3 ورځو کې چې ختم کوي نه هغوی سره د توکدان چې دی دا سره ولیاذ بالله په محراب کې پروتي ګوري. د دینه به د مشران خبري خصوصا اوس حالات الحمدلله خشوي نه دم نه چې یو څو رکعات تراویح کې بیا پکې لګه دمه کوي کنه یو څو منټو له په دغه یو څو منټو کې یو چونډه پکې ولګي چې سنه صدا خو بوش. ځکه چې هلته دومره تیزی تراویح کول او ختم کول په 3 ورځو کې دا خاص نه کیږي کنه. زه په حج کې د سپینګری سره ملاو شوم نو ته نصیحت وکړو هغه څه شو الته وی مولیان کوي ولته دا کوي ولته دا کوي. ما ګورای چې ته مولیان پرې د غماته ته نصیحت وکړو خبر کېږم مشري زمونږ به مو ته دې یو څو درایلو خو زیدي په غاړه وټه پورې بریوګه او د اختر ورځ موږ روانو دا غټه جمره موشته دا غټ شیطان جوړ زمون خلک وي نزيدي سیوټه پولم پوګماته وي خانه د وسه پوری چې روانه مو ګرځم دم د دې په برکت وي اچ تر باندې دم منه کی د مخې ته حج بسنګ کوي ما خو د باندې غاړه ځای دګړې به نور استخپل کار دې کمنیو کنه مې ندم یو فائدې ته اوس ذکر کړه چې دا د بازو مولیانو کمزوري خبرې دي چې دا مکروه دي اوس ښه کار دی حرام کار دی نشه ده ولیاذ بالله ما شومنان پیم لګي دي څنګه په دغه کې زنانم کوي زنانم د نسوار کوي ګوره خصوصا د مشرانی زنانې چې خدای سړو په شان بډوي رو به سری جیب نه او نسوار به ولګي ته به حیران شي. نو بدی کې څه فائدہ ده بغیر د نقصان نه بګي نوري سوم نشته. الله دې زموږ د معاشره پاک کړي او چې څوک کوي الله سبحانه تعالی دغه له توفیق ورکړي چې دا پریدي او الله دې له صبر ورکړي دینه. ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس کوي دوی ستانه چې څه خرج کوي دوی. و دې کې بل مسله ده چې څومره مال خرج کو انده خو معلومه شو چې کم مال به خرج کې حلال مال به خرج کې په چا به خرج کې دا واضح شو خو څومره خرج کو او دا مسله په هغه وخت کې چې کله زکات نو لازم شوه ځکه چې زکات چې کله لازم شو نو پای کې خو الله خه مقدار خو چې دومره نصاب دی او دومره به ورکه خو په دې ټیم کې صدقه لازم و خو مقدار نه معلوم. نو دې بعضو خلکو ته پوښتنه چې یا رسول الله په موږ باندې لازم دي چې موږ خرچو کو خو څومره خرچو کو څومره صدقې ورکو څومره پیسې ولګو. الله دغه جواب کوي قول العفو ويزياتي مال هغه مال چې تاسو د حاجتونو نه زیات هغه خرچ کوي هغه به خرچ کوي او په خرچ کولو کې تاسو ته تکلیف نه
د مال بیخکنی به نه کوئ چې بالکل مال ختم کی خو بلکې کم چې زیاتی دی ابا ولګوي. دا حکم په اول کې فرض بیا منسوخ شو په زکات باندې. كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بیان الله تاسو ته حکمونه خپل لعلكم تتفکرون دې لپاره چې سوچ وکړو کوي په دنیا والآخرة وبارد دنیا او آخرت کې. دنیا په کار ده کنه نه الله سوي وی ټول مال باندې خرج کوي بلکې زیاتی به ځکه چې د دنیا ته زمونږ هم ضرورت دی. ويسألونك عن اليتامى او تپوس کوي دوی ستانه په باره د یتیمانانو کې. و دې ځکه الله سبحانه وتعالی مسله د یتیمانانو د کونډو بیانې د هغوی سره احسان کول ځکه چې د دې سره د معاشري اصلاح کیږي. په معاشره کې به یتیمانانی کنه په معاشره کې به کونډي. الله اکبر. الله دې په دې دین باندې منګه د مرګ پورې قائم او دائم لري او الله سبحانه تعالی قیامت پر ورځ حشر په دې دین باندې وکي زمونږ او الله سبحانه تعالی موږ په دې دین باندې پوهږي. څومره خوږ دین دی کم طرف پرې خو دی کم خبره پرې خو دی. دا بس خلک دا خبره کوي یره معاشره وي زاریګه د انګریزانو نه او زاریګه د هندوانو نه. ته خراشه د خپل قران لګوه ته خراشه د حدیثونو وای ته پته ولګي چې معاشره خلک څنګه جوړي. يهود او نصارا زمنګ د دې قران نه زده کوي چې معاشره به څنګه جوړي. زمنګ د دې حدیثونو نه زده کوي چې ملک به نظام څنګه جوړي. دا خو زمنګ مسلې دي. خو افسوس خبر ده چې منګ پرې خو دي او منګ د نور قومونو نه متاثر شي د نور خلکو نه متاثر شي. الله دې ذکر د یتیمانانو مسله بیانې د کونډو بیانې چې دوی سره به خکوي نو په دې معاشره کې به اصلاحي. بل خبره الله ګوره د یتیمانانو باس ډیر زیات کوي په قران کې او د کونډو باس په کیم کړي. دغه یو وجه والله اعلم غدا ده چې دا امت د مجاهدین امت ته دا امت د مجاهدین امت ته او د مجاهدین په امت کې به دوه قسم خلک ته ډیر ملويږي ها یتیمانان او کونډې. ځکه چې د ځوانان او ازمري ته چې کله وجلی شي او شهیدان شي نشات د دوی نه خزي پاتې شي او بچی ته پاتې شي نو د غوي سره بسکه دا مسله اهمه ده. نو دوی نه الله دوی ته نه تپوس کوي په باره د یتیمانانو کې چې آیا د دوی د مال سره ګډون جایز دی او کنه. اوس یتیم دی مال شتي او ستام مال له د یتیم تاسو سره وسیږي آیا خپل مال ته د یتیم د مال سره ګډوډ کولای شي او کنه. الله دې ته الله سبحانه تعالی دې جواب کوي او تپوس دغه شی قل تورتوایا اصلاح لهم خير اصلاح دا غوی د پاره وردا وان تخالطوهم فاخوانكم او کچری تاسو ګډون کوي دا غوی سره نورونه دي تاسو. پاوله کې دا مسله چې کله صحابه کرامو ترل نو په وبن ډیره ګرانه شو ځکه چې بالکل به هغه مال دغه چې کوم مال هغه به سیټ ته ساتي او غلب ځان له پخلې کې او ځان له په جدا پخلې کې او بالکل به د ګډوډ کینو د ډیر ګران کار دی. نه الله هیڅ خبر نه ده ګډون کولای شي تاسو خو دې چې الله نه به یریږي ذکر الله دا خبر وکړه والله يعلم المفسد من المصلح او الله پیجنی فساد کونکي د اصلاح کونکي نه. الله ته پته ده چې تاسو دا ګډون په کم نیت کوئ. ولو شاء الله لعنتكم او کچرته غختلې وی الله نو خامخا پتا صبح مشقت راوسته وي. یعنی کله دا مسله تاسو نه وروا کړی دا ګډون نو سومه بګرانه پتا سو باندې. بل دا چې یتیم ته بکیم مشکل لري یتیم ته مشکل لري چې دغه مال ضایع کی. یتیم د پاره د خوراک پوخ کو جدا خاغه تی دون ونی وخوري باقی سره بسکه او ته ګډون نشي کولای کنه باقی بیا گزاري. نو نقصان دوانو طرفونو ته خدای الله مهرباني و چې دی اجازه تی ورکو. ان الله عزیز حکیم یقینا الله زور او حکمت والده. معاشره کې اصلاح او کته چې معاشره پاکي نو دغه یو هغه د لپاره به یو بل طریقې او بل کار بکې وغه ده
چې د مشرکانو نه بزان لري ساتي د مشرکانو سره په تعلقات نه ساتي ګینه د مشرکان به ته د معاشره خراب کی وذكر الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکاح مکوي د مشرکو خزو سره تر دې چې ایمان راوړي مشرکو زنانو سره نکاح کول دا حرام دي سوای د اهل کتابونه يهودي او نصراني سره واده کول د جایز دي په شرط دي چې پاکه زنانه او نه کول غوړه دي نه کول غوړه دي او کول جایز دي په شرط دي چې پاکه زنانه خو مشرکو سره مشرکانو سره نکاح نه کیږي ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم او خامخه وینز مؤمنه غرده د مشرک آزاد خزینه اگر کا غتا سو په تعجب کې چي الله وی چې یو مسلمان ده خو وینز ده غریب ده اسم نشتی او بل طرف ته مشرک ده او چت خاندانی ده آزاد ده سم خيسته ده تاسو په تعجب کې اچي تاسو د غیر خيسته حیران یې د غیر مال ته حیران یې خلوي د غوینځتي غوړه ده ولی د ساتي د رښتې بنیاد د په سمانی تړل کی د په عقیده باندې تړل کی د پرنګ په نسب او په دې باندې تړل کی او دې چې موږ نصیحت کوو ورونو ته او مشرانو ته چې چا په کور کې لونه دي خويندې دي چې کلم تاسو دغه رشتہ کوي نو درې مخامخ سړي عقیده معلومه وي والله لازم زموږ په دې باب کې تجربه د خلک را د ټلیفون نډیر کې اوسې چلو کو خپل لور می واده کړی دا اوس را د پته ولګي چې شیګان دي ابل ورځ ماته د اسلام آباد نه یو زنانه ما سره رابطه وکړه هغه ماته دا خبرو کړ چې زه چې کوم کوړمه کې واده شوی ما ناغو خو مضبوط شیګان روافض دي ټول ورځ په غوي صحابه کرامو ته کنځلي کې وبدره دی وای نو یې زه وکم بیا ما غیله جواب ورکو خو ما دې ته سوچ کو چې دغه مشران کم ذکی دي نن سبا د خلک د دنیا باندې ډیر مین شوی دي ناول ته پوښ دا کوي کاری څه دی او دویم ته پوښ دا کوي وي مستقبل څه دی لکه مستقبل الله په لاس کې دی غوته ظاهري حالات ته وګوره اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه رسول الله یو سړی پتا سو پس راشي د دین نه راضي د اخلاق نه راضي بس خپل لور ولا ورک خور ولا ورک بس کسانو خپل لور ورکړي خويندې ورکړي د مشرکانو له غیر الله ته چغوي یا رسول الله مدد یا علي مدد یا فاطمه مدد سرو مشرکانو له ورکړي نو احتیاط کوي په دې رشتہ کې نه جوړي خپل له بیره نه خور خپکیږي ځکه زما خورې زړه خو دې وچوي وسنګ ته مشرک له خپل لور ورکې دغه ژوند ته باکې ندی کې ډیر زیات احتیاط کوي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او پنیکا سره مور کوي لونه او خويندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي دغه مخکینی مسله دا و چې الله وی مشرکان زنانه مواده کوي دلته وسوي مشرکانو سړو سره رښتې مکوي ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او خامخ يوم مري غلام مؤمن غرد د مشرک ذات ناګر کتا سو په تعجب کې اچي اولئک يدعون الى النار دغه کسان را بلیتا سو د ور طرفته والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه او الله را بلیتا سو د جنت بخانيته بخبل حكم سرا ويبين آياته للناس أو بيان آياتنا خبل خلقته لعلهم يتذكرون ديد فارج يغوي نسيت واخلي دي ترشیو ایتون دا مسئله ثابت شو چې مشرکان دا پلیتی او نجستی مشرکان څه دي پلیتی او نجستی نظام به ساتي سوال پزله کې راغی
چې په دې زنانه باندې خو د حیض د بیماری راځي په دې مسلمانې زنانه نو د دې نه به هم ځان لرې ساتي که څنګه نو د هغه خبرې وضاحت دی ويسألونك عن المحيض او تپوس کوي دوی ستانه په باره د حیض کې دا بعضوی داسې مسلې وي سړی به سپیکر نه بیانوي او هغه مسلې به نه باریک مسلې به نه بیانوي خکه چې د کور کې ډیش ولګو د انډیا فلم بیا دې څه خیال دی هغه صحیح ده نو د وړو اوس ګزاره نه کېږي او ګاونډیانو کرے ګوري یو به کور کې ځان له ګوري خو باریک مسلې به په قرآن کې چې کمی دی هغه به نه بیانوي الله اکبر زما د قرآن او حدیث نه ته تنګېږي غیرت ته ته رایدېږي او د انډیا ډمان چې ستا په کور کې ګډېږي نو تا کې غیرت نه راځي دغه سړو تصویران او د جنکو د مینې محبت قصې او کته او بره دا ښه ده خو که الله یو مسله بیان کړې ده ته دا مه بیانوه په سپیکر کې الله حدیث کې راځي چې الله د ټولو نه زیات غیرتي دی او بیا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیرتي دی موږ به څه غیرت هغوی به مخکې یادو او چې الله بیان کړي ده موږ به بیانوو او بیان کړي دې دپاره ده چې موږ په دې مسله باندې پوه شو ځکه چې د هر سړي ښځه شتي د هر سړي ښځه شتي هغو ته به دا مسله بیان کړي که نه بله ده ولې دې ښځو ته به دا مسلې څوک بیانوي وی ښځه به ورته بیانوي هغه ښځه به یې د کوم ځای نه زده کوي وی ښځه به ورته زده کوي هغه به یې د کوم ځای نه زده کوي او دا سلسله رسول صلی ته خبر رسېدلې په رسول صلی پسې به د زنانه نه راتلې تپوسونه به یې کول کله ناکله به یې داسې تپوسونه وکړو چې رسول صلی به جواب نشي ورکولی نو هغه خپل بیبي ته به وایي عایشې ته وایي ټوله جواب ورکړه یو زنانه راله تپوس یې وکړو د دې وینې په باره کې چې دا به څنګه پاکوي او دې سره به څه طریقه کوي رسول صلی پاکه دي کړي هغه ویې نه څنګه رسول صلی پاکه دي کړي نو بیا د رسول صلی د بیبي را مخې ته شو عایشه رانه او هغې ته وي زنانه دې وشرمولې وي تفصیل وي دا دی نو دې زنانو به داسې جوور تپوسونه هم د رسول صلی نه کول دا خو دین دی او په دې هکله د عربو دا زنانه دي دې علماو ته دا ټلیفونونه کوي په دې پروګرامونو کې ښه په غټ پروګرام کې به دې تپوس کوي ما ته داسې مسله ده او زمونږ زنانه غریبانانې دا مسله ورته معلومه نه ده او تپوس خو دې وکړي خاوند ته نه دي معلومې دې ته به د کوم ځای نه معلومې شي ښه ډېرې زنانه ګورئ والله العظیم ډېرې زنانه د حیض په دې ورځو کې روجې هم نیسي او مونځونه هم کوي دا پته ورته نشته چې ګوره په دې ورځو کې به روجې او مونځ نه کوي دا مسله ورته چا نه ده بیان کړې ډېرې زنانه دا فرق نشي کولی چې دا وینه چې کومه په ما باندې راغله دا د حیض وینه ده که دا هسې عامه بیماري ده د خاوند نه تپوس کړي نو هغه به ورته الغریب ته هم څه نه معلوم او هغه دا خبرې کوي وایي دا مسلې څوک په جوماتونو کې نه بیانوي خو په دې خبرو کې نښتی دی او هغه ته نه ده معلومه نو دې ښځې ته به څوک ښیي نو کومه مسله چې دین ده هغه به ښه واضحه بیانوو ویسألونک عن المحیض تپوس کوي دوی ستانه په باره د حیض کې حیض هغه بیماری ده چې په دې زنانه باندې هره میاشت راځي رسول صلی الله علیه وسلم شیء كتبه الله على بنات آدم دا یو خبره ده چې الله لیکلې ده د آدم علیه السلام په لوڼو باندې چې کومه زنانه روغي بدني روغي او بچی کیږي نو په هغې باندې دا بیماري ده پرې راځي او چې په کومه زنانه باندې دا بیماري نه راځي او د هغې وخت د بیمارۍ یي نو دا بیماری او دا د رګ وینه نه ده دا د بچیدانې د رحم نه دنې نه راوځي او دا د ماشوم خوراک دی دا ماشوم چې د مور په خېټه کې دی خوراک دی نو کله چې د زنانه په خېټه باندې بچی یي نو دا وینه پې نه راځي ولې ځکه چې وینه ماشوم ته ځي دا غالبا طریقه ده خو در تر فائدې لپاره ذکر کو چې ګوره داسې کله ناکله کېږي چې د زنانه په خېټه ماشوم یي او دا وینه پې راځي داسې هم کېدی شي خو دا نادرا چېرته کېږي نو دا په زنانو باندې راځي او د حیض مسایل دا موږ بلوغ المرام په درسونو کې بیان کړي هغه درسونو کې تفصیل موږ کړی دلته موږ تفصیل نشو کولی نو اوس مشرک خو باطني نجس دی نو د حیضه زنانه چې د باطني نه پلیته بلکې د ظاهري ګندګي ده په دې باندې انس ابن مالک رضی الله عنه وی دا آیت چې کله نازل شو په دې وجه
چې يهوديانو به د حایز زنانه سره خوراک نکو، نه به دغه سره خبرې کولی، نه به سره په یو کور کې اوسېدو. د يهودو طریقه ده چې کله به زنانه باندې د میاشتې بیماری راشي نو بهر بیا ځان لناستي. او نصاراو به چل کو هغه سره کورواله هم کوي په دې ګندګۍ کې. الله د آیت نازل کو چې تاسو به دې سینه کوي. ويسألونك عن المحيض او تپوس کوي دوی ستانه په بار د حیض کې. قل تورته وای هو اذن دا ضرر رسون کې ګندګي ده. او ځکه په دې وینه کې او په عامه وینه کې دا فرق چې د دینه بنزي او عامه درګ وینه چې نه دغینه بن نزي او دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شي د زنانونه په حیض کې. ولا تقربوهن او منجدي کېږي هغوی ته حتى يطهرن تر دې چې هغوی پاکي شي. د زنانه سره د حیض او د سلوختي په ورځو کې کورواله دا حرام دی، ګناه ده، د الله نافرمانی ده. او په دې کې ډېر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی. فإذا تطهرن نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتى يطهرن. فإذا تطهرن د اوله پاکینه مراد ده چې کله وینه ختم شي. فإذا تطهرن نو کله چې ولام بي. فأتوهن من حيث أمركم الله نو بیا راځي هغوی ته دا غځای نه چې الله به تاسو ته حکم کړی. مطلب دا شو چې د زنانه وینه وس ودرېده، په زنانه باندې حیض بیماری ده، وینه ودرېده، کورواله سره کولای شي؟ نشي کولای تر دې چې لامبلی نه. فإذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړی د دې لپاره راوړی چې کله ولامبي پاک شي بیا به سره کورواله کې. او په هغه ځای کې به سره کورواله کې کوم ځای چې الله ته ښوولی دی هغه د مخې دا طرف دی. ان الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبه وستونکو سره. ويحب المتطهرين او من كيد پاکی کونکو سره. نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل ديستاسو دپاره. فاتوا حرثكم ان شئتم نراتک کوي فصل خپلتا په کومه طریقه چې استاسو خوخی. دا آیت کله نازل شو؟ يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړې و چې کله یو سړی د ښځې سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي، کورواله په مخ کې طرف کې دی خو د کم ځینې وسره کوي د شان یې وسره کوي. په دوبور کې وسره کورواله نه کوي، کورواله هم په مخ کې عورت کې دی خو د شاده طرف نه کوي. نو چې څوک داسې کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کېږي هغه کوکسترګي. دا خبره ته د مدینې د انصارو مزده کړې و. نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاري زنانه سره واده وشو. نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره دې کورواله کوم. هغه ته لیونه ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ. نغوی به صرف یو طریقه کوله، هغه دا چې زنانه لاندې او سړی بل پاسي، بس دغه یو طریقه ده. د دین علاوه نوري طریقې وې دا ناروا دي. او دا خبرې د يهودو نه اورېدلې وي. نغورلو پر رسوسم پس مته سره سات مخکې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځان به نه پوه کنه. غوي پر رسول پس راځي وی رسول الله مسله الله د آیت نازل کو وی دا خوستا پسل له خپل پسل چې څنګه راځي راتلې شي خو په هغه ځکه به تراته کوي کوم ځای چې الله خو له نور طریقه چې کومه ده طریقه دستاسو چې کومه طریقه خو خی کومه الله ګوره طریقه نه ده خوله. یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کول ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس. نو د حرام نه علاوه چې سدي هغه څه شو جيش د شاده طرف نه کورواله مکوه، د حیز په ورځ کورواله مکوه، د سلوختي په ورځ کورواله مکوه، نور چې سدي زړه غواړي هغه کوه. په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وی چې خزو خاوني یو بل ته لغړ نشي کته وې د دې سره نظر کمی. دا خبره چری کنه چری دا خبره مشهوره او دا سړی به حیاي او دا جنې به شرم ده چې خاون ته دې شي ګوري هغه خز ته دې شي ګوري.
دا کمزوري خبره ده. الله سوی هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا آیت موږ سره پرون تیر شو. نو سړی خپلې ښځې ته چې هغه په هر حال کې کتی شي وته، او ښځه خپل خاوند ته چې هغه په هر حال کې نو کتی شي وته. وقدموا لأنفسكم، او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره. په دې کې دا خبره الله موږ ته ښیي چې په زنانو سره چې کوم تعلق ساتئ نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقي پاتې شي. نو خون حاصلول پکې ضمني فائده ده. او بل دا نیت به کوئ قدموا لانفسکم، د مخکې قیامت لپاره څه ولېږئ. نو سړی چې کوروالي کې څه دي د قیامت ته لېږلو لپاره؟ کوروالي کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیکعمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي. واتقوا الله، او ویریږئ د الله نه، واعلموا انکم ملاقوه، او پوه شئ چې تاسو به د هغه سره ملاویږئ. فضیلة الشیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله فقیه انسان تیر شوی د الله دغه په قبر باندې برکتونه راووري. زما دغه د کتابونو سره جدا شوق دی او دغه د بیانونو سره نو ډیر زه دغه درسونه او بیانونه او دغه مسائل ما ډیر زیات اوریدلی. نو په شیخ کې د عادت چې کله به درس کو د آیت به ډیر وی شاګردانو ته واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، د الله نه ویریږئ او یاد ساتئ دا خبره چې تاسو به هغه ته مخامخ کیږئ. مؤمن د پاره د نصیحت کافی ده. دا وړه جمله د ډیرو غټو خبرو ځای نیسي چې سړی ته وایي چې ما ته نصیحت وکړه ته واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه، ویریږئ د الله نه او یاد ساته دا خبره چې ته به ګورې هغه ته مخامخ کیږئ. وبشر المؤمنین، او زیر ورکا ایمان والو ته. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، ان شاء الله سبا به د 243 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.